تفسیر البیان د امام بخاری رحمه الله قول را ذکر کوي. امام بخاری رحمه الله فرمایي چې په کوم ځای کې د قرآن عظیم الشان ختم وشي، قرآن عظیم الشان پکې ختم شي، کاغه په تراو کې وي او کاغه په حیار د تراو نه وي، خو چې په کوم ځای کې د قرآن ختم وشي، د قرآن تلاوت پکې وشي، امام بخاری رحمه الله فرمایي په دغه اخیری مجلس کې چې څومره خلک حاضر شوي وي، څومره خلک دغه مجلس ته راغلي وي، رب ذوالجلال دغه ټول مجلس خلکو ته بخښنه کوي. سبحان الله. څومره بهترین مجلس دی. امام بخاری صاحب فرمایي چې څوک هم دې مجلس ته حاضر شو، څوک هم دې مجلس له راغی، خدای پاک جل جلاله هغه مجلس خلکو ته، هغه راتلونکو ټولو خلکو ته ټول ګناهونه معاف کوي. او بیا ورپسې فرمایي چې خدای پاک جل جلاله دغه مجلس باندې رحمتونه راوړي. او بیا روایت کې راځي چې کله د قرآن عظیم الشان ختم وشي، قاری سے مبارک ختم وکړي، وی فرشتي دغه قاری سے مبارک تندی خپل کړي چې کله قاری سے مبارک اخیری سورتونه بیان کړي، وی فرشتي دغه قاری سے تندی خپل کړي. دومره اجر، دومره مرتبه او دومره مقام خدای پاک جل جلاله دغه ویونکي له ورکوي، هغه قاری صاحب له ورکوي چې فرشتي راکوزیږي او د دغه ویونکي تندی خپل کړي، دومره مقام له ورکوي. او بیا فرمایي امام بخاري صاحب چې بخښنه خو تمامو خلکو ته کېږي، څومره خلکو چې ته غوږ ایښی دی، څومره خلکو چې پکې ولاړه کړي ده، مثلا څومره خلکو چې راتګ کړی دی، څومره خلکو چې ویل کړی دی، بخښنه خو ورداسې کېږي. خو فرمایي چې چا په دې کې شک وکړو چې دغه خلکو ته بخښنه نه ده شوي یا موږ ته بخښنه نه ده شوي، صرف شک یې پکې وکړو، نو فرمایي چې دغه انسان دغه په ټول عمر باندې بخښنه ونه کړلی شي. کوم یو انسان چې پکې صرف شک وکړو، فرمایي چې شک به هم پکې نه کوي په دې خبره کې چې کوم یو انسان د قرآن عظیم الشان په ختم موقع باندې موجود شو، قرآن عظیم الشان په تلاوت موقع باندې موجود شو، قرآن عظیم الشان یې ووایه، قرآن عظیم الشان یې واورېده، قرآن عظیم الشان کې یې غوږ کېښوسته، هغه انسان په باره کې به داسې نه وایي چې دا خدای پاک جل جلاله د ګناهونو نه دی معاف کړی. نه، امام بخاري صاحب فرمایي رب ذوالجلال دغه انسان د تمامو ګناهونو نه پاک کړی دی.